خوست کې د بشري مرستو په نوم د خلکو دوکه کوونکی ونیول شو. د خوست امنیه قمندانۍ ځواکونو هغه کس نیولی چې د بشري مرستو او خیریه مؤسسو کې د نوم لیکنې په نوم یې له خلکو سره دوکې کولې او له هغوی څخه یې پیسې اخیستې. د امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې یاد کس به خلکو ته د مرستو د ترلاسه کولو ژمنې ورکولې او د خیریه بنسټونو د نوم لیکنې په پلمه به یې ترې پیسې ټولولې. نوموړي له همدې لارې لسګونه کسان دوکه کړي او زرګونه افغانۍ ترې ترلاسه کړي دي. امنیتي مسؤلینو له هیوادوالو غوښتي چې د مرستو، خیریه بنسټونو او نورو ورته پروګرامونو په نوم له ناپېژاندو کسانو سره مالي راکړه ورکړه ونه کړي او د هر ډول شکمنو فعالیتونو په اړه د ژر تر ژره امنیتي ادارو ته خبر ورکړي څو د ورته درغلیو مخه ونیول شي. په دغه کې زه دیوانه په ورغلم دا یې ښه نارنه راغی په مخ یې غېږر بدله کړه وی چې و دغه چېرته ورکوې چې د مخه ته راغلی د څومره ښه کور وشو وریارینه د څه کور که د څرګې دي ته څرګه یې خدای ته مؤسساتو چې په دا کې د ولیکمه ښه په دغه ځای کې ته وموې چې ښه خو دا خو یې څه شي مؤسساتو چې دا 100,000 روپۍ ورکوي یې 100,000 پیره دمره ایډه ورکوي دمره غه ورکوي غړي ورکوي دمره نره سمانینه ورکوي خود وکړه تذکیره لمبریار نه وختلا کسي ونه وخص چې زه دا د تر صاحب کوم په دغه ځای کې ته بینک ته درڅه چې ولا دا کارت ته تا جوړ کوم د 15 شپږ میاشتې په مخه تر دا به دانه دوام دوره د شایو خوله دوله د مې د 3,000 روپیا په دای ذکر نه وخسته چې خو ته ته در دریمه چې ډیره صحیح بعض زه بینک ته ورغلم په دغه ځای کې سړی ته ورکښدله دا بینک ولا وویل چې باجي صاحب دغه ته غو نه مرستې ورکوي نه څه شته